د دې دور د ځوانانو مستونې به را بډوالي، چشمې به لګولي، پارځي کې به نیغ نیغ کېږي او په جب کې به ورسره د روپۍ درک نه لګي چې ورته وې څنګه څه کار روزګار کې که نه، پیسې کم دي، کاروبار خو په پیسو باندې کېږي. د اوښي سره مې په لکونو په کروړونو روپۍ دي، د ماما سره او د تره سره خو خدای شته که به موږ چروت هم خرابوي. ای ذلیله، ځان دې په خپله منحوسه کړی دی، تا له ولې پیسې درکړي؟ هغه خپله خواري کړې ده، محنت یې کړی دی، ناکامۍ یې لیدلې دي، سخت یې لیدلې دي. ته خو ټوله ورځ یو ځای او بل ځای کې کېنې، صرف خلکو سره بحثونه کې، دا ښه دی او دا ناښه دی، پردي ګاډي شمارې، پردی روپۍ شمارې، د خلکو پسې صرف او صرف خبرې کې. ستا دغه کار دی، ته په ټول عمر دغه کارونه کې، ځکه چې په کم محفل کې کېنې هغه شی به درنه جوړېږي. ماما دې دې ته نه دی جوړ چې تاله پیسې درکړي، او ولې دله درکړي؟ ماما په تا ملامته دی، تره په تا باندې ملامته دی، پلار په تا باندې ملامته دی. ته شکر وباسه چې پلار دې لا اوس هم په کور کې پرېږدي، دا ته چې کومې نخرې کې، دا ته چې څنګه ګرځې. زیاتره ځوانان وایي نه د هر یو ګاډي نوم ورته معلوم وي، دا پلانکې دی، دا هغه دی، دا دغه دی، ځان نه پېژني. پردی موبایل یې پېژني، ځان نه پېژني. نوې ټکنالوژیان یې پېژني، ځان نه پېژني. په جب کې ورسره د روپۍ درک نه لګي. ته نن وګوره دا په دې معاشره کې چې کوم معزز خلک دی یا د خلکو سره کمې پیسې دي، کاروبارونه کوي، د عام سړی و، دی راپاڅېدلو، د حالاتو سره یې فایټ وکړلو، سختې ولیدلې، ولږې ولیدلې، د خلکو خبرې برداشت کړي دي. دا پرون نه دی راغلی او نه دا د اسمانه راغورځېدلی دی، دی په یو وخت کې ستا غوندې و، خو تا ځان په خپله باندې ذلیله رسوا کړلو او د په هغه وخت باندې ځان پېژندلی و. مه کوه بزنس که نه، ته وایې چې د بزنس لپاره د کروړونو او د لکونو ضرورت دی. بزنس په کروڑونو په لکونو نه کېږي، دا په همت کېږي، دا په جذبه کېږي، دا په جنون کېږي. هار به نه منې، واړه واړه قدمونه به اخلې. تا له چې ما 2 کروړه روپۍ درکړې، پاتې به کې څه شوه، خو بیا هم یقین سره تا ته وایم چې هغه به ته بایلې، ځکه ستا تجربه نشته. نه کې بزنس مه کوه، د چا سره کار وکړه، هغه ځای کې به ستا په قلاره تجربه کېږي، دا سړي نه به زده کړه وکړې، نو دا به کوي څوک؟ تا له اوس پیسې د کوم ځای نه راوړو او ستا تجربه داسې د کوم ځای نه راغلې ده چې ته به یقیني خبره ده چې تا له څوک پیسې درکړي، ته به په هغې پیسې وګټې. پیسې ګټل څه ګپ نه دی، د دې لپاره سوچ پکار دی، فکر پکار دی، د دې لپاره چهره هم پکار ده، د دې لپاره خاکساري هم پکار ده. او تا خو چهره داسې کړې دي چې ټوله ورځ ته د ځان پورې نښتې، د یخته پسې نښتې، د کپړو پسې نښتې، د یو نه قرض که، د بل ځای نه قرض که. هر سړی دې ذلیله کوي، خو په دې غوږ یې اورې او په دې وباسې، مخکې به دې څه کېږي. نن هم ځان وپېژنه، په ګارنټۍ سره زه تا ته وایم را روان کال به دې بدلي. خدای دې کړي چې ته د چا سره کار ولې نه کړې، هلته به هم تا زده کړه کړي. ته ریسک واخله، ریسک د څه شي واخله؟ د خپل ځان ریسک واخله، د خپل وخت ریسک واخله، د خپلو خوبونو ریسک واخله. وایي خوب به نه کومه، یو څیز مخې ته کېده او په مستقل مزاجۍ سره ته په هغې ځه. الله تعالی دې ژوند بدلوي، ته یې نه بدلې. الله تعالی به تا ولې ناکامه کوي؟ الله تعالی به ولې تا کمزورې ثابتوي په یو ځای کې؟ ځکه الله تعالی وایي چې زه د چا سره هم ظلم نه کوم، دا خلک د ځان سره په خپله باندې ظلم کوي. ته چې نن صحیح دا د خپل ځان د وجې نه، د خپله وجه د هغې ته په خپله باندې یې. او دا څومره خلک چې ته وینې، الله تعالی ولې یو سټیټس ورکړی، یو لیولې ورکړی، دغه د سوچ مطابق یې ورکړی دی، دغه د اخلاص د وجې نه یې ورکړی دی. د خلکو پسې نښله مه، فالتو خبرې مه کوه، فالتو ځایونو کې مه کښېنه، هم نن فیصله وکړه وایي څه وکړمه. تا چې نن سوچ شروع کړو، نو دا به هم تا ته الله تعالی وښیي چې ته دا وکړه، دا وکړه، دا وکړه، دې کې دومره وخت تېر کړه، هغې کې دومره وخت تېر کړه. خو ته خو ځان وزګار کړه.